سلامونه. قدرمنو تاسو به د مراقبې نوم اورېدلی وي چې په انګریزي کې ورته میډیټیشن وایي او د انډین یوټیوبرز یا موټیویشن سپیکرز که تاسو په یوټیوب باندې اورئ ګورئ نه هغوی د دې مراقبې او د میډیټیشن ذکر ډېر زیات کوي که نه. نو د نن ویډیو کې په دې باندې ځان پوه کولو کوشش کوو چې دا مراقبه څه ته وایي. دا نور مذهبونه مراقبې ته په کوم نظر باندې ګوري، په اسلام کې د مراقبې څه ذکر دی، د مراقبې هسټوریکل بیک ګراوند څه دی، دغه شان د مراقبې قسمونه څه دي، طریقې څه ده، د دې فایدې څه دي. د ټولو نه اول دا خبره ده چې د دې هسټوریکل بیک ګراوند که موږ ذکر کوو نو په زرګونو کاله مخکې وایي دا د هندوستان نه د دې اوریجن شوی دی. نو چې د هندوستان نه د دې اوریجن شوی دی نو ظاهره خبره دا ده چې دا هندویزم چې د هندو مت چې د هندوانو مذهب نه هم د هغې نه به د دې اوریجن شوی همدغسې ده. بیا په انډیا کې چې وروستو کوم نور مذهبونه پیدا شوي دي که نه، لکه بودھ مت دی، جین مت دی، نو په هغې کې هم د هغې فالورز د هغې منونکي چې کوم دي نه هغوی پخوا چې کله دغه مذهبونه پیدا شوي دي هغه ټایم هم دا مراقبې کولې او تر اوسه پورې دغه مراقبه کوي. ځکه خو انډین چې دي، انډین ګورمنټ یا هندوستانیان چې دي هغوی وایي په ټوله دنیا کې چې چېرته هم مراقبه کېږي، یوګا کېږي، دا وایي په اصل کې د هندوستان د خلکو دا چل زده کړی دی. نو د دې ډیفینیشن څه دی او یا د دې مقصد څه دی، د څه لپاره کېږي نو دا ګورئ یو ذهني سرګرمي ده. نو مطلب دا دی چې فزیکل اکټیویټي نه ده، منټل اکټیویټي ده. نو چې کله دا منټل اکټیویټي ده نو صفا خبره ده چې بیا به دا د منټل فایدې لپاره کېږي. د دې لومړی مقصد هم دا دی چې دا د ذهني سکون د حاصلولو لپاره کېږي. دویم مقصد یې دا دی چې دا خپل ګډوډ خیالونه چې کوم وي هغې له د ترتیب ورکولو لپاره مراقبه کېږي. دغه شان د کنفیوژن د ختمولو لپاره، د کلیریټي د حاصلولو لپاره دا کېږي. لکه مطلب دا دی چې کله نه کله بنده په ژوند کې مخامخ ورته 2 لارې 3 لارې ورته او په هغې کې یو لاره چې کوم دی اوس چوسکول دي که نه، نو دغه وخت کې چې دی کله کنفیوز دی نو مراقبه چې کله دی وکړي نو میډیټیشن په لاره باندې دی هغه کلیریټي حاصله کړي او فیصله بیا واخلي که نه، یا خدای پاک ته د قربت او د نزدېکت د حاصلولو لپاره هم مراقبه کېږي. اسلام د مراقبې باره کې څه وایي؟ نو اسلام وایي چې مراقبه په اکچوال کې د ذکر یو قسم دی، خو دا د دې نور ذکر نه په دې وجه باندې بدل دی چې نور چې کوم موږ ذکر کوو نو هغه موږ په ژبه باندې کوو. دې کې په ژبه باندې ذکر نشته، بلکې دې کې ژبه ته ودرې، دا به ته کوشش کوې چې ستا زړه ذکر وکړي، زړه پکې انوالو شي، مایند پکې انوالو شي. نو قسمونه دي، د دې قسمونو نه به تاسو ته لږه پته ولګي چې دا مراقبه څه شی دی، څنګه ده که نه. د دې قسمونه یو دا دي چې یو پکې دا لمحه موجود د محسوسول په مراقبه کې کېږي. مطلب دا دی چې پریزنټ مومنټ کیچ کول چې دي د دې لپاره میډیټیشن کېږي. دغه شان یو د مراقبې قسم چې دی هغه د محبت مراقبه ورته وایي، او په هغه مراقبه کې خلک د محبت دا جذبه چې کوم ده د خپل ځان لپاره او د نورو خلکو لپاره د مخلوق لپاره د بیرابېدارولو کوشش کوي. نو اسلام کې چې مراقبې دي کوم د هغې اقسام نو په هغې کې یو مراقبه خو د خدای پاک صفتونه قدرتونه چې دي په دې باندې غور او فکر کول دي، او الله پاک موږ ته پخپله وایي چې په دې باندې غور او فکر وکړئ، تدبر پکې وکړئ، او بیا دا هم وایي چې د یوې ګړۍ دا غور او فکر چې دی نه دا په څومره وخت چې کوم ذکر او عبادت شوي دا د هغې نه غوره دی. شان د مرګ مراقبه وي چې په هغې کې موږ ځان ته مرګ یادوو او د هغې فایده دغه کېږي چې موږ ته مرګ یاد وي، بیا موږ د نیکۍ کار کوو د بدۍ د لارې نه. دغه شان یو د مراقبې قسم به زه تاسو ته ووایم، د هغې نه به تاسو ته مکمل پته ولګي، واضحه به شي درته چې نقشبندیه سلسله کې چې کله څوک بیعت وکړي که نه، نو د پیر صاحب له طرف نه چې د مریدانو له کومه لومبی مراقبه ورکولی شي، نو په هغې مراقبه کې دوی ته وایي چې تاسو به د اتحیاتو په شکل باندې کښېنئ، 5 منټو له به کښېنئ، سترګې به بالکل پټې کوئ، داسې به کښېنئ او د دنیا کې چې څومره ژورتیاګانې دي، څوم دي ستا په مایند کې کوم سوچونه ګرځي، هغه به بالکل چې کوم دی نو د 5 منټو لپاره هیر کوئ. نو چې کله دا تاسو هیر کوئ نو پوره کوشش به کوئ چې خپل مایند د خپل زړه طرف ته متوجه کوئ، او تاسو به دا امیجن کوئ چې ستاسو را زړه چې کوم دی دا الله 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 داسې ذکر کوي، دا الله پاک د نوم ذکر کوي. نو دې سره سره چې کوم دی د الله پاک د رحمتونه د بره نه راورېږي، یوازې زما په زړه کې ځایږي. دا د نقشبندي سلسلې د مراقبې هغه طریقه ده. د دې نه به تاسو ته پته لګېدلي نو دغه شان دا نور مذهبونه ولې چې کوم دي د دوی هم دا وایي چې دوی وایي چې د مراقبې دپاره تنهایي پکار ده، خاموشي پکار ده، یو داسې ځای پکار دی چې هغې کې تاسو ډسټرب کوي نه او ته ستا خیالونه بل طرف ته نه ځي، لکه ډسټرب کېږي نه. او دغه شان د 5 منټو نه شروع پکار ده، بیا خیر د ته وروستو سیوا کولی هم شي که نه. چې د دې کومې فایدې دي یو خو دا ده چې معرفتي خودي دا پکې بنده ته حاصلېږي. نو معرفت خودي څنګه چې لکه یو د مراقبه چې موږ ووایو که نه چې د مرګ مراقبه ده یا د خدای پاک په قدرتونو غور کول، یو په خپل ځان باندې غور کول دي، دا زه څنګه جوړ یم، څنګه زما د بدن د سیسټم چلېږي. د دې باندې چې کله غور موږ کوو نو دې سره موږ تاسو ټولو خیال کړی دی چې بنده ته الله پاک را یادېږي، د الله پاک د قدرتونو ته حیرانېږي که نه. د معرفت خودي چې کوم دی نو دې ته د موټیویشن سپیکر چې کوم دی هو ایم آی یو لدی هغه ټایټل ورکړی دی، او انډین چې کوم دی په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کوي، thousands of lectures په دې باندې شته چې هو ایم آی چې زه څه یم، زه څوک یم، څه شی یم، د انسان په دې دنیا کې چې کوم دی څه ویلیو ده، څه حیثیت دی،
بل معرفت خداوندي دی چې د الله پاک په قدرتونو په صفاتونو باندې موږ غور او فکر کوو نو د الله پاک هغه انډرسټینډ کولو د هغه ذات چې دی د هغې انډرسټینډ کولو کوشش کوو نو دا معرفت خداوندي شو. نو چې دا کله موږ کوو نو دې سره څه کېږي روحاني ترقي موږ ته میلاویږي که نه نو روحاني ترقي سپریچوال ګروت موږ ته حاصلېږي او چې سپریچوال ګروت موږ ته حاصلېږي او موږ سپریچوال لحاظ سره ښه کېږو نو موږ ته ذهني سکون میلاویږي او الله پاک چې څنګه وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب چې د زړونو سکون چې کوم دی دا خو د الله په ذکر کې دی او دا د الله ذکر چې کوم دی د غور او فکر دا ذکر د مراقبې دا ذکر دا د عام ذکر نه چې په ژبه باندې موږ ذکر کوو دا د هغې نه ډېر زیات زرها درجې بهتر دی ځکه چې عالمان او پوه خلک هم دا وایي چې لکه دا د ژبې را ذکر چې کوم دی چې موږ هغې سره پوره زموږ مایند او زړه دا ورسره پوره یو ځای نه وي چې دا ورسره پوره یو ځای نه وي نو دا مطلب دا دی چې موږ په ایک چوټ کې ذکر نه کوو بلکې زمونږ د دې ټول بدن صرف یو ارګن چې کوم دی ژبه ټنګ صرف هغه ذکر کوي هغه ذکر کوي انوالله نو بیا عالمان په خپل هم دا وایي چې دا شکر دی چې زه یو وضو چې کوم دی نه دا خو چې په الله پاک په ذکر کې مشغوله دی خو لکه بیا هم دا چې په کار خو دا چې موږ ټول له زړه نه او نمازونه انوالو شو که نه انا له زړه نمازونه انوال کول چې کوم دي نه هغه د میډیټیشن دی. اوس د میډیټیشن سره سره چې کوم دی نه د دې چې څنګه سپریچوال فایدې موږ ته کېږي یا د دې موږ ته منټل فایدې کېږي داسې د دې موږ ته فزیکل فایدې هم کېږي او فزیکل فایدو کې دا دی چې دې سره وایي تکاوټ ختمېږي بلډ پریشر ورسره کمیږي بلډ پریشر کې کمې راځي او دې سره زموږ ایمیون سیستم چې کوم دی مدافعاتي نظام و نو هغه ورسره مضبوطېږي دا موږ د ځان نه وو دا په ایکچوال کې چې کوم میډیکل ایکسپرټس دي که نه هغوی چې کله مراقبې کړي دي نو هغوی وایي چې دې سره دغه فزیکل بینیفټس چې کوم دي دا موږ ته حاصلېږي. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو زده کړه کړي بلې ویډیو سره به یو بل ټاپک سره راشو تر هغې راله اجازت راکوئ الله پامان.